الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. محترم مسلمانان ورونو دن یو خبر ضروری کو اغدا ده چې انسان د جنت ته د تلو والا په څه شي باندې ګرځي. دا کوم آیات چې ما ولسته دې آیات کې الله سبحانه و تعالی دو خبرې ذکر کړي. یو خبره ده چې انسان دا یې روکي د الله نه چې زما سبا د الله مخې له ورزمه او د الله سره مې پیشي، نو دا انسان الله سبحانه و تعالی جنت ته بي او دا مسلمه مخکې بیان کړی و. دویمه خبره ده ونهى النفس عن الهوى، او چې دا خپل نفس او زړه د خواهشاتو د دنیا نه وساتي. نو دا دوه کار چې وکړه چې د الله نه ویری چې زما سبا قیامت کې الله سره مخامخ کېږم او ځان د خواهشاتو نه منې کا، نو رب العالمین وایي فإن الجنة هي المأوى، جنت زیاده ورتګ دا غي ده. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا کتاب ده فضل الصحابه، هغه کې د علی رضی الله عنه یو اثر راوړی دی چې علی رضی الله عنه ویلي دنیا ختمه ده او آخرت مخې ته روان ده، خو زه په دوه شیانو باندې ډیر یریږم. هغه دا ده چې د انسانانو امیدونه ډیریږي او آخرت یې یریږي، او د چا امید چې ډیر شي نو دا غینا الله يرشي، او خواهشات په روان شي نو دا آخرت یریږي. د خواهشات په ستګ دا هغه سبب دی چې د انسان دنیا او آخرت بربادي. دی وجنه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما یو قول دی، امام ابن جوزی رحمه الله ذم الهوى دا کتاب دی غی کرا وړی دی. و ما ذکر الله الهوى په موضع من کتابه الا ذمه، الله چې دا د هوا لفظ قران کې چرته ذکر کړی دی نو الله ول بدیز بیان کړی دا. نو خواهشات د هوا وای ځکه دې صدا سره ګډوډیږي ورانیږي. حسن بصری به ویلي وای بشر داین خالت القلب حب الهوى، د دنیا خواهشات دا ډیر مردار مرض دی چې کم سره سره ګډوډ شوی. دی وجنه اقتضاء صراط مستقیم دویم جز کې شیخ الاسلام وای چې عبدالرحمن ابن مهدی چې د دې امت یو لوی عالم دی، هغه به ویلي چې د خواهش پرست علماو سبنه کینی، ځکه حق پرست علما الله نه چیریږي. یكتبون ما لهم وما عليهم، هغه خبري کتابونو کې لیکي چې د دې په کې فائدہ مې او په دې په کې ضرر مې. واهل الهوى لا يكتبون الا ما لهم، کوم علما چې غو د دنیا خواهشات په رواني نو هغه اقا چیز لیکي چې د دب کې رګړې او د دنیا ګټي. نو تاسو به د خواهش پرس عالم سنه کې نه. ابراهیم نخعی دا یو لوی عالم دی د امت کې. امام ابن بطه دا کتاب دی الابانه د ابن بطه، هغه کې د ابراهیم نخعی قول ذکر کړی دی چې لا تجالس اهل الهوى، د خواهش پرستو خلکو سبنه کینی. فإن مجالستهم دیس کیناستل تذهب بنور الایمان، د انسان د مخو د زړه هغه د ایمان رڼا ختمي. وتورث البغضه في القلوب للمؤمنين، او مؤمنانو سزړونو کې بغض پیدا کیږي. نو باید دا چې سړی د خواهش پرستو د دې خلکو سړیر کیننی. امام شعبی رحمت الله علیه به ویلي الاعتصام کې امام شاطبی دا غینه نقلم کړی دی، وای د هوا خواهشات ته ولی هوا وای د هوا معنی غرزیدل دي، او لانه يحوي صاحبه الى نار جهنم. کوم انسان چې خواهش پرستی نو دا غي په وجه باندې الله سبحانه و تعالی دا جهنم ته ورځي. زمورونو نن منګ او تاسو الله دې مسلمانانو په حال ورحميږي. د دنیا خواهشات راغستي او الله زمنګ نه ير کړی دی، ذکر زمنګ نه ير کړی دی، قبر زمنګ نه ير کړی دی، د پیغمبر اتباع زمنګ نه ير کړی دی، او ټول په دې سوچ کې چې لګا وړې رم نه کړه او ننم کم وخړ او سخل کو ډیر وخړل. هغه عبادتونه د سلفو هغه زمنګ نه ير شوی دي. بعضو سلفو به ویلي
امام شاطبی اعتصام کې لیکلی دی وای که یو صحابي او یا یو تابعی نیک سړی را ژوندې شي او په دې مقدس مکه وګوري نو کې دې شي دغه یو اذان د مسلمانۍ نه خوینی نور ارڅ ختم شوی دی. الله دې موږ په حالات باندې رحم وکي. و خیر انسان هغه دی چې هغه د خواهشاتو نه ځان بچ کی د الله نه ویریږي او دا سوچ وکي چې دا خواهشات زما قیامت کې نه پکاريږي، زما قیامت کې سبا د الله محبت پکاريږي، د الله او د رسول اتباع مې پکاريږي. دی وجه رب العالمین وای کم خلق چې هغه د دین یریږي چې زما به سبا د الله سره پیشي کیږي او د خواهشاتو نه ځان منې کړي نو دا خلک جنتین دي. ابو هريره جنو ځمکدان کې جړلې چاته ویلي ولی جاړه ابو هريره وای قسم په الله پستاسي په دنیا نه جاړم خدای باندې جاړم چې ډیر وګت سفر مې مخې ته روان دي او ما د ځان سره توخانه دا وړي. نو ابو هريره صحابه کې هغه صحابي دی چې ډیر حدیث ته نقل دي د محمد رسول الله ډیر خدمتونه کړې دي. نورونو چې ابو هريره د حالت د زمنګ استادي به څنګه حالتي الله دې موږ باندې ورحمېږي. الله دې زمنګ الله طرف ته توجه برابر کړي، صحیح نعمت والام دې جوړ کړي. الله دې موږ د خواهشاتو د دنیا نه زمنګ دې برغبتی پیدا کړي او الله رب العالمین دې موږ د هغه حدیث مصداق وګرځي چې محمد رسول الله عليه السلام وی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. و خیر هغه انسان دی چې دنیا کې د الله تابعداري وکړه او د مرګ نه وروسته ژوندۍ اغیله اعمال صالحه وکړو. دې صفاتو ولادي الله موتا سي ټول جوړ کی. الله دې خواهشاتو نه وساتي او الله رب العالمین دې د دنیا په عبادتونو کې او د خیر مجلسونو کې زموږ نصیب وکي او د الله په ذکر او عبادت دې الله زموږ زړونه آباد کړي. اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.